بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ښه راغلاست. نن به په دې ویډیو کې تاسو سره د کیبورډ په اړه وغږیږم چې موږ څو ډوله کیبورډ لرو. نو کیبورډ خو تاسو پیژنئ کیبورډ څه ته وایي. دا تېرو ویډیو کې موږ تشریح کړی و. کیبورډ موږ په درې ډوله لرو. یو یو اس بي کیبورډ ده، وایرلیس او لیزر کیبورډ ده. چې لومړی راځو یو اس بي کیبورډ کوم کیبورډ ته ویل کېږي. یو اس بي کیبورډ چې دا هغه کیبورډ چې لاین لري یعنې تار ولري هغه ته چې ویل کېږي، او کمپیوټر سره وصل سي یو اس بي کیبورډ ویل کېږي. لکه څنګه زه به دلته راسم تاسو ته به یو اس بي کیبورډ دلته سرچ کړم. یو اس بي کیبورډ تاسو دلته وګورئ. دغه کیبورډونه چې کوم یو لاین لري دته ټول څه ویل کېږي، یو اس بي کیبورډ. دته یو اس بي کیبورډ ویل کېږي. لاین لري مختلفه د ربړ په رقم هم دي، نورې هغه دي څه ورته وایي مختلف کیبورډونه دي، خو لاین سره چې کمپیوټر سره وصلېږي. دوهم ډول یې ده وایرلیس کیبورډ. وایرلیس کیبورډ کوم کیبورډ ده؟ هغه کیبورډ چې لاین نه لري خو بلوتوث په واسطه کمپیوټر سره وصل کېږي. لکه څه دا چې دا لاین نه لري خو کمپیوټر د بلوتوث سره وصل کېږي، بلوتوث چلاندېږي نه. مطلب دا چې دلته به ته څه کوې، ډایرکټ به دغه کیبورډ داسې وړوکی چیپ غوندې لري، دغه چیپ تاسو ته که معلوم سي دغه وړوکی چیپ دا چیپ دا کمپیوټر کې ورکول کېږي، او کیبورډ ته یو وړوکی تکمه لري شاته، هغه چې کې آن کېږي. نور ځلې کیبورډ کار کوي 1 متر 2 متره 5 متره تر 10 مترو پورې هم کار کوي. 10 متره لرې له کمپیوټر کېنه او دا چیک کوه، نور ټایپینګ کوه، بلوتوث به وصلې. داسې نه وي چې ته لاړ سې اول بلوتوث روښانه کړه، دلته بلوتوث روښانه کړه بیا سره وصل کړه، هسې نه ده. نو دا وایرلیس کیبورډ چې دا چیپ په واسطه څه کېږي سره وصلېږي. خو پام وي چې دا کیبورډ چې دا که دا چیپ درنه ورک سي نور ځلې کیبورډ په درد نه خوري. بل دا کیبورډونه چې دي بعضې داسې بجلۍ غوندې خوري، بټلۍ خوري، او ځینې چې دي چاچېږي، چاچر لري او چاچېږي. او بل چې ده چې تاسو ډېر مهم هغه چې دا ترې ورک نه سي. او بل د یو اس بي کیبورډ له دې کیبورډ سره یو په قیمت کې فرق ده چې یو اس بي کیبورډونه چې دي قیمتونه یې تقریبا 1.5 افغانۍ نه تر 1500 افغانیو پورې دي. او د لیزر کې د وایرلیس کیبورډ چې دي چې بلوتوث لري دا تقریبا 2500 نه نیولې تر 2000 پورې داسې وایرلیس کیبورډونه پیدا کېږي. مختلفه شکلونه دي. اوس دا ګوره څومره داسې سموت همواره غوندې ده ډېر، دا نو قیمته دي. بیا بل چې ده لیزر کیبورډ ده. لیزر کیبورډ چې ده دا کوم کیبورډ ده؟ هغه کیبورډ چې لیزر اله لري، هغه له کمپیوټر لري، یعنې چې هغه داسې ده چې دا یو اله ده لیزر لري او په ځمکه رڼا اچوي او نور ډایرکټ ټایپ کوه. لکه دلته زه راځمه او دلته څه کومه ډایرکټ دلته فیس کومه لیزر کیبورډ. لیزر کیبورډ به تاسو وګورئ دا نور ځکه ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی داسې ضرورت دې ته نشته چې تاسو کیبورډ ځان سره وګرځوئ. ډایرکټ وړوکی دغه هغه چې تاسو وګورئ دومره اله ده، او دغه اله په ځمکه خالي ښودل کېږي او چلاندېږي. نور په ځمکه داسې کیبورډ رسمېږي، نور خالي ټایپ کوه، دکمه وهه، نور به د شعاعو په واسطه هلته کمپیوټر کې لیکنه کېږي. بلوتوث لري او له هغه سره لیکنه کېږي. بیا نو د ده قیمتونه هم تقریبا 3000 4000 $100 یا $200 پورې قیمتونه دي. نو دا و د کیبورډ ډولونه. نور ښه وخت پرې چارې.